سلامونه دوستانو، هیله ده جوړ روغ به یاست. درته ښه راغلاست. ملګرو که مو زموږ چینل نه یو سبسکرایب کړی نو د نورو مطالبو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. په پاکستان کې د دې هیواد پخواني پوځي مشر پرویز مشرف د محکمې او هغه ته د مرګ سزا اورول ډېرې ناندرۍ رامنځته کړي. تېره ورځ د پاکستان یوې محکمې هغه قضیه بشپړه کړه چې د پرویز مشرف په اړه یې د اعدام حکم کړی و. دغې محکمې د پرویز مشرف د اعدام د قضیې له بشپړېدو وروسته پاکستاني چارواکو ته امر وکړ چې که پرویز مشرف مخکې له دې چې سزا ورکړل شي مړ شي، باید جسد یې 3 ورځې د اسلام آباد په مشهور ډي څلورلارې کې راوځوړند شي. خو پرویز مشرف چې اوس مهال د عربي اماراتو په یو روغتون کې بستر دی، د دې محکمې د دې پریکړې په اړه وویل چې په ده ټول تورونه ناسم او د ده په اړه د قاضیانو له خوا تر سره شوې پریکړه له ده سره د شخصي دښمنیو پر اساس شوې ده. پرویز مشرف زیاتوي چې پاکستاني قاضیانو له خپل واک څخه ناوړه استفاده کوي او له قانون څخه دا ډول استفاده ډیره ناهیلې کوونکې ده. د پاکستان پخواني پوځي مشر پرویز مشرف د پاکستان د اساسي قانون په ماتولو او د بشري حقوقو څخه په سرغړونو، د مدني سیاسي د بشري حقوقو د فعالانو په وژلو او د زرګونو تښتولو او بلوڅو او پښتنو په وژلو تورن دی. د پرویز مشرف ته د مرګ سزا اورول په نړیواله کچه او په کور کې دننه پاکستان کې د ډیرو بنسټونو او سیاستوالو له حواله تود هرکلي سره مخ شو.